السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، فننی ویډیو کې داسې اپلیکیشن در پیژنم چې د دې اپلیکیشن په ترو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې خپل आवाज د جنکو आवाज ته واړوئ. خو دا مطلب زما دا نه دی چې تاسو دا اپلیکیشن غلط استعمال کړئ. دوستانو، زما صرف د دې چینل جوړول دا مقصد دی چې تاسو ته د هر څه شي په باره کې معلومات هر څه تاسو ته در زده کړم. یعنی د دې زده کول خو زموږ لپاره دا هم جوړېدای شي چې بل چا نه په داسې موږ سره غلطۍ کې نو د هغې څخه موږ ځان ستای شو. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، په دې کې به ډېر څه زده کړئ. د دې نه مخکې به هیله در څخه کېږي که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. ورځو همدې طریقې ته دوستانو، دلته کې دا اپلیکیشن دی، د دې نام به تاسو ګورئ. دا یې نام دی، همدا یې آیکون دی. نو د دې اپلیکیشن په ترو دا کار تاسو کولی شئ. ایډ یو څه نه څه زیات پکې راځي. نو کله چې دا اپلیکیشن تاسو ته آن کړئ، الاو اپ پرمیشن باندې به کلیک وکړئ، بیک بټن به ووهئ، هغې وروسته الاو باندې به کلیک وکړئ، بیا به الاو باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې دوستانو تاسو دلته کې میک اپشن درکوي، دا به تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره کله چې ستاسو کومې خبرې ریکارډ راشي نو بیا به په همدې میک باندې کلیک وکړئ. اوس دلته کې تاسو ته یو څو اپشنې درکوي چې په کم ډیزاین کې په کم رنګ سره تاسو هغه आवाज بدلوئ. د اپشنو کې به ستاسو یو اپشن خوښ کړئ، هغې وروسته کم اپشن مو چې خوښ شو نو دلته کې به دوستانو په دې درو ټکو باندې کلیک وکړئ. شیر باندې چې کلیک وکړئ، اول خو تاسو ته سیو ریکارډینګ، دا ریکارډینګ تاسو سیو کوای شئ، رینګټون باندې هم سیټ کوای شئ، سیو کوای هم شئ، سیټ کوای هم شئ، په رینګټون باندې په نوټیفیکیشن باندې هم سیټ کوای شئ. په شیر باندې لاندې اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو دلته کې دا بیا تاسو په واتساپ، په میسنجر، په هر ځای کې لیږای هم شئ. که چېرته غواړئ تاسو یو څه نه څه دوستانو سره مزاح کړئ نو د دې اپلیکیشن په ترو تاسو کړای شئ. نو دا د دې اپ په باره کې معلومات. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.